د کندهار د کرهڼې او مالداري ریاست مسؤلین سږ کال د دې ولایت د انارو په حاصلاتو کې د 20 سلنې د زیاتوالي خبره کوي. د دې ولایت د کرهڼې رئیس سید حفیظ الله سیدي وایي د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سږ کال تر پایه 1,08,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو او نړیوالو مارکیټونو پورې ورسوي. چې هغه سخترین دی او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی. موږ د هغې دپاره یو کمپین لرو. تقریبا ما په 150,000 نه زیاتې کاربني خلطې توزیع کړي بزګرانو ته. همدارنګه بعضې تلکونه هم پیراموني توزیع کړي دي. عامه آګاهي هم ورته ورکړې ده. خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو دپاره موږ رسیدګي هم نشو کولی. که څه هم نوموړی وایي د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیدا سوو آفتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي درمل کارولي او د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. خو د ارغنداب ولسوالۍ د انارو باغ لرونکي وایي په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو او د پاکستان لخوا یې پر حاصلاتو د لوړ ټکس له امله پیداوار سږ کال د مارکیټ سیالي نشي کولی. دلته بازار نه لري چې اوس موږ بازار ته ورو هغه چې راپورته کړي هغه په هغه داسې بیه غواړي چې هغه ګر سره دا د باغ پیسې هم نه جوړوي. په موږ باندې معنا دا چې کارګر و مزدوران په هر سوداګر باندې 200 350 کسه 80 کسه 80 کسه په هر سړي باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خواري غواړي. او زموږ انار ټوله داسې ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتهیې دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هېڅ مارکیټ نه لري یعنې په خپل سر هم نه خرڅېږي. درېیم ګل دویم ګل انار دې ونیوله هغه د خدای پاک د طرفه څخه د مچ رالي د مچ دي دغه ګوره ګرده مچ ولي دي دغه انار دغه ګرده د مچ دي دا ورسته پسې شوته دغه خړ خړ چې دي دا بیا د شوتې تاثیر دی. نو هغه چوي و شوته وکړه مچ وکړي. درې مرحلې هغه دي. یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټکس پر بالابود کوي. پخوا به اتیا ونیوي وې اوس 500 کالداري پر یوه کریټ باندې دی ټکس باندې. کندهاري انار چې د ځانګړي نړیوال شهرت څخه برخمن دي وروسته کې بڼوال او سوداګر ګاونډي هیوادونو ته د وړلو پر مهال له ستونزو څخه شکایت کوي. افغان دولت بیا وایي هڅه یې دا ده چې د کندهار انار د هوایي دهلیز له لارې بهرنۍ هیوادونو ته واستوي.